د کونړ عامې روغتیا مسوولین وايي د نږدې 10 میلیونه افغانیو په مالي لګښت کې 2 عراده په طبي وسایلو سمبال امبولانسونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په واک کې ورکړل شوي وو د دوی له لوري د امبولانس او عدلي طب امریتونو ته د روغتیايي خدمتونو په موخه وسپارل شو. په دې سربېره یې د اسعداباد په ولایتي روغتون کې د ښځینهو لپاره جلا عملیات خونې رغونې ترڅنګ د عامې روغتیا ریاست په احاطه کې د غونډو تالار او شنې ساحې هم جوړې کړي دي. د کونړ روغتیا مسوولین وايي د تیر په پرتله په روغتیايي چارو کې ښه والی او اغېزمنتیا هم رامنځته شوې ده. عامې روغتیا محترم وزارت په خاص توجه باندې که د تیرو 4 کلونو اخوا ته وګورو اوس وګورو ډېر هغه خدمات چې زمونږ ولسي وګړي نورو ولایاتو ته تر مرکزه پورې سفرونه کول، که هغه د عملیاتو برخه ده، که هغه د مختلفو معایناتو برخه ده، که هغه لابراتواري برخه ده، هغه که د طبي او غیر طبي وسایلو برخه ده، هغه که مقایسه کړو د شپې او ورځې په مناسبت باندې تغییر لري، ډېر بهبود پکې راغلی دی. بل پلو د اسعداباد ولایتي روغتون مشر په دغه روغتون کې د ښځینهو لپاره د جلا عملیات خونې جوړول لویه لاسته راوړنه بولي. وايي دا به د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې په راټیټولو کې مهم رول ولوبوي. د عامې روغتیا ریاست په همکارۍ باندې او د هغې په حمایه باندې موږ په دې وتوانېدلو چې د زنانه نسایي ولادي وارډ دپاره یو ځانګړې عملیات خانه چې په هغې کې به د نسایي ولادي عملیاتونه کېږي دا به وشي. د یوې خوا به هغه ناروغانو ته چې لوی عملیات ته ضرورت وي د هغې په عملیاتونو کې به اسانۍ رامنځته شي. روغتیا په برخه کې ډېر پرمختګ شوی دی. ډېر هغه کارونه چې پخوا به نه کېده اوس بیمارانو ته هغه کارونه دلته د ولایتي شفاخانه کې دلته په کونړ ولایت کې ترسره کېږي او د نورو همکارانو مؤسساتو نه مو غوښتنه دغه ده چې راشي په کونړ ولایت په صحت برخه کې خپلې پروژې په ښه شکل سره او په شفافیت سره تطبیق کړي، ځکه دلته الحمدلله د کار زمینه برابر ده. د یادولو وړ ده تر دې څو ورځې وړاندې د عامې روغتیا له ریاست سره د همکارو مؤسسو په مالي همکارۍ د کونړ 2 شپېته بابه روغتیايي مرکزونو ته درمل او نور طبي وسایل ورکړل شوي وو.